اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د قاعده نورانی درس زموږ او تاسو حروف د مقطعات ته رسیدلی وو. پرون مو چې کوم درس ویلې دغه څلور کلمات مو تاسو ته معرفي کړل او تشریح مو کړل، تاسو پرې پوه شوئ ان شاء الله تاسو اطفال. نننی زموږ او تاسو درس دغه کلمات نه شروع کوي چې په کوم قسم باندې تلفظ کیږي او ویل کیږي په قران کریم کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد. تاسو ګورئ کاف عین صاد دا درې حرفي دي، یعنی د درې حروفو نه جوړ شوی دی. په حروفو کې مې تاسو ته وویل چې 2 حرفي 3 حرفي 4 حرفي حروف موږ او تاسو لرو، نو دا 3 حرفي دي. 3 حرفي چې دي پهغې کې مد کی مد، یعنی طول اندازه ډیره غټه ده، اندازه د شپږو حرکاتو یا 3 حلیفه ده الفه ده چې یو کاف عین صاد، او دا دو حرفي دي په دې کې طول نه کی. تاسو ګورئ دلته علامه د مد هم نه لري، صرف استاده زبر دی ها یا. او بل په عین کې تاسو وګورئ عین اخر کې نون ساکن لري، نون ساکن نه خواته حرف د صاد راغلی دی، نو حرف د صاد چې راغلی په غنون کې اخفا کی، اخفا هم ډیره ډکه اخفا کی، مفخمه اخفا کی، ځکه وروسته نون ساکن نه ډک حرف راغلی، مفخم حرف دی، حرف د صاد په دې قسم عین صاد. داسې نه کیږي چې عین صاد نه. کاف ها یا عین صاد. بعدی طه 2 حرفی دي، هماغه ساده شکل باندې چې مفرداتو کې مو ویلې هماغه قسم ویل کی. طه. بعدی طاسیم میم. تاسو ګورئ سین چې کم نون لري، نون ساکن نه وروسته میم راغلی، نو په قرآن کریم کې قاعده ده چې نون ساکن نه ایخواته چې میم راشي په تجوید کې هغه نون مدغم کی په میم کې، یعنی ادغام قاعده صورت نیسي، نون ساکن نه وروسته میم. نو ځکه دلته داسې نشو ویلی چې طاسین میم، غلط نه، طاسیم میم طاسین. دلته سین ویل کی، د سین نه خواته بل حرف نشته، نو ځکه سین په خپل ویل کی طاسین. یاسین. دلته همچنان سین مکمل په خپل ویل کی، ځکه خواته بل حرف نشته، او حرف د یا 2 حرفی دی، طا هم 2 حرفی ده، په خپل حالات کې ویل کی. سین 3 حرفی دی، نو ځکه مد کی. درس نن ته همدې ځای پورې بس ده، ان شاء الله سبا کوشش کوو چې مکمله قاعده د حروف د مقطعات خلاصه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.